دا ځل د هندوستان آی پی ایل لیگ له ډګره د 2020 کال هندوستان آی پی ایل بولوي ته دا ځل 13 افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې. د تازه معلوماتو له مخې ټاکل شوي دا ځل د آی پی ایل بولوي د فبروري 15 نیټه په چنای ښار کې ترسره شي. د کرکټ خو د معلوماتو له مخې د 814 هندي لوبغاړو ترڅنګ 203 نړیوالو لوبغاړو څخه چې 13 پکې افغان لوبغاړي هم دي په آی پی ایل سیالیو کې د ګډون په موخه نوملیکنه کړې. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په یاد لیگ کې 4 افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي، خو دا ځل به وکتل شي چې کوم افغان لوبغاړي به واخیستل شي.